بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو د جدول تنظیمات ان شاء الله ټول خلاص کو. نن به موږ تاسو راسو دلته دغه بټنو تنظیمات وایي. تیر ورځ په دا فلټر بټن کې ول چې دا بټن څنګه فعال کولای او غیر فعال کولای. اوس به راسو دا به وایي دا بټن چې دا کوم دنده لري کوم کار سره رسي. نو لومړی موږ تاسو ته کلیک وکړو. اول سر کې موږ تاسو سورت لرو A to Z لرو ل A تر Z منظم ای داستانونه به لومړی به هغه نوم لیکلې چې هغه په A سره شروعي بیا B بیا C داسې ځاخر تر Z پورې کو پښتو کې په الف با همداسې ځات تر اخره تر یا پورې به دا رسیدلی. او که غواړئ چې له زید تر ای پورې کې دا بیا سرچپه سي کوم نمونه چې زید خواته نږدې په نږدې حروفو شروع شوي یا هغه په سر کې او کوم نمونه چې د ای خواته شروع شوي هغه بیا د پای خواته هر ډول څه خوښ یا هغه څه استفاده کولای شي. بل سورت وای کالر د پرنګونو باندې کولای شي موږ تاسو براسل ته دوه درې رنګ انتخاب کو دی راګانو ته او د خانو ته چې تاسو پرې موږ تاسو دغه خانې یو بل سره فرق پیدا کړي. د خانې تم راځول دي ځای یو رنګ انتخاب کوم ډول رنګ چې موږ خوښ هغه انتخاب او دا ورسې خانو ته انتخاب کله چې موږ خانو ته رنگونه ورکړو موږ تاسو راځو حروف یا دغه کوم خاص په شکل کې څه وي و دې ته موږ تاسو رنگ ورکوو تر څو پر بیا یو له بل سره فرق پیدا کړي. اوس راځو دلته پر دې بټن باندې کلیک کوو او ګورئ سورت بای کلر کې موږ تاسو ته پیدا کړي درې رنگونه په دغه کې دي په خط کې دي او درې رنگونه په سیل کې دي. لومړی موږ تاسو ته لرو سورت بای سیل کلر ته د خانې په رنگو کې د کوم رنگ ورکړي زه ورته د شین رنگ کله چې کلیک وکوي ډایرکټ ما مغه شین رنگ څخه هغه مخکې سي او سره ته ولاړ شي. همداسې موږ تاسو بل لرو فونټ دی په فونټ کې د هر رنگ چې موږ مخکې کوی زوم د زرغونه خطه والا دي مخکې سي نو موږ تاسو دلته فونټ ته راځو او پر هغه زرغونه رنگ باندې کلیک کوو. کله چې موږ کلیک وکوي ډایرکټ ما مغه رنگ سره ته ولاړ شي او لوړ به وخیږي. همداسې کلیر فلټر د دې لپاره لومړی راځي فلټر وکړو. فلټر هم په دغه رنګونو باندې کېږي خو فلټر د سورت فرق دا دی چې په سورت کې کوم رنګ موږ انتخاب کوو هغه سر ته ځي. په فلټر کې بیا کوم رنګ موږ تاسو انتخاب کوو نو یوازې هم هغه رنګ به راته ښکاري شي نو رنګونه به نه ښکاره کېږي. اوس موږ تاسو ته یوازې هم دغه رنګ ښکاره کېږي نو کلیر فلټر کې بیرته هم دغه فلټر چې کوم موږ سره کړی ده دا له منځه وړو او ټول جدول راته ښکاره کوي. فلټر که ته غواړې د خانې په رنګ وکړې نو هم یې کولی شي او که غواړې د خطه په رنګ وکړې نو له دې ځایه کوم رنګ چې دې خوښ شو هماغه رنګ ورباندې کلیک کوې بیا به یوازې هماغه خط درته ښکاره کېږي نور خطونه به نه درته ښکاره کېږي. بیرته یې کلیر کوو تر څو پورې له منځه ولاړ شي. همداسې بل موږ تاسو ته ټیکسټ فلټر لرو. ټیکسټ فلټر کې موږ ته وایي فرض کړئ چې ایکوال مساوي دي ډز ناٹ ایکوال مساوي دي نه چې دا ته ډېره پورې په عددو کې کارېږي. ان شاء الله د عددو په کالم به وکاروو. دلته راځو بیګین ویت په کوم حرف سره شروع شوی زه ورته وایم چې هغه نوم راته پیدا کړئ په بي حرف سره شروع شوی. اوس په نور جدول نه ښکاره کېږي یوازې هغه نوم بل ښودل کېږي چې کوم په بي حرف سره ښودل شوی. همداسې اند ویت په کوم حرف سره د پای ته رسیدلی زه ورته وایم چې په ډي حرف سره پای ته رسیدلی هماغه نوم دې راته وښودل شي. نو اوس په هغه نوم درته ښودل کېږي کوم چې په ډي حرف سره پای ته رسیدلی. همداسې کانټینټ د کوم حرف درلودونکی دی زه هم چې د آی حرف درلودونکی یم هغه راته پیدا کړه. کلیک کوو څلور داسې نومونه دي چې آی حرف پکې کې راغلی ده نو هماغه نومونه یې ټول راته پیدا کړل. ډز ناټ کانټین چې کوم حرف ونه لري زه ورته وایم چې همدغه د آی حرف دې نه لري کوم نومونه چې آی حرف نه لري هغه راته پیدا کړه. نو موږ تاسې کلیک کوو دوه نومونه موږ تاسې لرو چې هغه د آی حرف نه لري هغه راته پیدا کړل او راته وښودل. کاستم فلټر کې بیرته په خپله خوښه باندې همدغه فلټر د کوم شان چې موږ هلته انتخاب کړو ته دلته ورته انتخابولی شي او له هغه څخه استفاده کولی شي. فلټر بیرته کلیر کوو تر څو پورې موږ ته بیرته ټول جدول وویشل شي. دغه د عددو پر کالم باندې کلیک کوو دلته یو څه شان له هغه څخه جلا دي نمبر فلټر ده. اوس نو ایکوال مساوي دي وي له څو سره د مساوي وي زه ورته هم له 12000 سره چې مساوي وي هماغه عدد راته پیدا کړه. اوکې که نو له هغه عدد سره مساوي عدد به درته پیدا کړي. کله کلیر کوئ بیرته راسه کلیر یې کړه تر څو پورې له منځه ولاړ شي. همداسې ډز ناټ ایکوال اوس کله بیا چېرې 12000 ورته ولیکل نو دی یوازې 12000 نه پیدا کوي نو ټوله پیدا کوي. ګریټر دین غټ دي که تا فرض کړه نظر ورته ولیکل نو دی تر نظره غټ عددونه ته هر څونه په جدول کې درلودو ټول درته انتخابوي. greater than or equal یا دی غټ وي او یا دی مساوي وي یعنی هم د نظر راته پیدا کی هم د تر نظر غټ عدد راته پیدا کی. چې رزلت نظر ورته لیکم نو هم به نظر راته پیدا کوي او هم تر نظر غټ عدد راته پیدا کی. لیس دین لږ دی که چیرې زه نظر ورته لیکم نو دی به ماته تر نظر کوچنی عددونه ټول راته پیدا کی. لیس دین اور equal لږ دی یا د مساوي وي یعنی هم د خپل د نظر راته پیدا کی او هم د تر نظر کم عدد راته پیدا کی. between په منځ کې دي د دوه عددو په منځ کې انتخاب وو. فرض کړه زه ورته وایم چې د 9000 او د 14000 تر منځ عدد زه پیدا کوم یا د 11000 تر منځ عدد زه پیدا کوم. 9000 او د 11000 تر منځ عدد چې مې کله انتخاب کوي کې کوم نو ماته خپل 9000 هم پیدا کړل او نظر هم راته پیدا کړل. په دې حالت کې خپل هر څه عدد ورته لیکلی اما هم بیا درته پیدا کړي لکه 9000 سي پیدا کړي. ټاپ 10 کې لاس لوړ پیدا کړي اباب ایوریج کې لوړې فیصدي والا بیلو ایوریج کې 70% والا لکه کنډیشنل فارمټینګ چې موږ تاسو ویلو هغه شی تاسو پیدا کړي. همداسې بل موږ تاسو ته تاریخ هم پیدا کړي چې زه د قانون ته تاریخ ور اضافه کوم نو موږ تاسو ته بیا تاریخ ورسره پیدا کړي. تاریخ سم کله ور باندې فعال کړئ نو موږ تاسو ته راځو ډیټ فلټر ته. په ډیټ فلټر کې موږ سره کوم خوښ دی ایکوال یو خاص تاریخ موږ تاسو ورته ورکو یو ځامه تاریخ راته پیدا کړي او که ایکوال نو ورته ورنه بیا پورته کوم تاریخ مخکې هر تاریخ تاسو دلته ورته ولیکئ تر هغه تاریخ مخکې تاریخ ودی تاسو ته پیدا کړي. همداس افتر کې ورسته بیټوین د دوه تاریخو ترمنځ تاریخ پیدا کړي. ټومارو سبا ورځ ده ټوډے نن ورځ ده یسترډے 13 ورځ ده نیکسټ ویک راتلونکي هفته ده دیس ویک همدغه هفته ده لاست ویک 13 هفته ده نیکسټ مونث راتلونکي میاشت ده دیس مونث همدغه میاشت ده لاست مونث 13 میاشت ده بخښي. نیکسټ کوارټر راتلونکي فصل ده دیس کوارټر همدغه فصل ده او لاست کوارټر 13 فصل پیدا کړي. نیکسټ ایئر راتلونکي کال دیس ایئر همدغه کال
او لاست ییر تیر کال حساب تاریخونه کوم موجودي ته پیدا کی ییر ټو ډیټ هم دغه اوسنۍ کال چې کوم شروع شوی دی له اوله تاریخ تر دغه نن ورځې چې کوم تاریخونه په دې تاریخ لیدي هغه ټول ته پیدا کی نو کوم ډول چې مخاطر لغت څخه استفاده کولای شي کومه فلټر نه خوښ دغه ځای کوم فلټران استفاده کولای شي زه ته براسو په جاب باندې اپلای کوم ډول پر زور تم دغه کلینر دي دا ته وشي یا دا ټیچر دي نشي نو موږ تاسو ور باندې وکړو کله چې مو کې کوي یو ځما غس موږ تاسو ته شو دل کیږي لکه څنګه سي موږ غواړو کوم څه موږ غواړو خبره ته شو دل کیږي له فلټر بټن وروسته به موږ تاسو دلته انسرټ لرو په انسرټ کې موږ تاسو کولای شئ خانه اضافه کړئ چې انسرټ سیل ور باندې کلیک کوم نو په ټول شیټ کې یو خانه یا وراره ته اضافه کړئ دا وراره به سر ته سره په ټول شیټ کې راته اضافه شوی همداسې بل موږ تاسو راځي انسرټ شیټ را لرو دا هم دغه څه دی په شیټ کې وراره ته اضافه کړئ انسرټ شیټ کالم لرو په ټول شیټ کې یو کالم راته اضافه کړئ دا کالم هم تر دې جدول وړي اضافه سوم په جدول کې اضافه سوم داسې لاندې سر ته سره چې موږ تاسو کوم خانه لرو په ټول کې راته اضافه سو کوم تاسو نو ورته بیا موږ تاسو ته انسرټ ټیبل را لرو دا را به واجب په ټیبل کې اضافه کیږي را اضافه سو دې خاتم نه اضافه کیږي او دې خاتم نه اضافه کیږي واجب په همدغه ټیبل کې موږ تاسو ته را اضافه سو نو ټیبل نه څنګه موږ تاسو ته نه خرابوي همداسې انسرټ ټیبل کالم دی په ټیبل کې کالم راته اضافه کیږي دا کالم اضافه سو دا کالم نه تلول اضافه شوی دا نه لاندې اضافه شوی دی واجب په منځ کې په جدول کې تاسو ته کالم اضافه کیږي بل موږ تاسو ته انسرټ ټیبل کالم رائټ لرو هغه چپه طرف ته اضافه کوي او دا بیا راسته طرف ته اضافه کوي کوم خاص فرق یې ترمنځ نشته یوازې چپه طرف او راسته طرف ته راته اضافه کوي انسرټ شیټ کې کولای شو بل شیټ اضافه کو کلیک وکړو ته موږ تاسو په نمبر شیټ اضافه شو شیټ له دغه اټ څخه موږ تاسو اضافه کولای شو او د سکیل راسته کلیک پرو کوم موږ تاسو انسرټ لرو انسرټ ور باندې کلیک کوي موږ تاسو ته شیټ اضافه کوي اوکې کی تاسو ته او نمبر شیټ هم سره اضافه شي دلته موږ تاسو شیټ اضافه کولای شو ډیلیټ هم دغه انسرټ په ډول ده ډیلیټ سیل کې یو خانه ډیلیټ یو خانه دلته نه ډیلیټ دی نو مجبور ده هغه راځي کومه دغه ټول سره ډیلیټ ډیلیټ شیټ را په ټول شیټ کې راځي ډیلیټ له دغه ځای نیولې دا زړه شیټ تر پای پورې ټول شیټ کې کوم مردارات لري دا به ټول ډیلیټ شي انسرټ شیټ کالم په فرض کې د آی کالم د ډیلیټ هم د سره نیولې ځای تر پای د شیټ تر اخره پورې ولرته ډیلیټ ټیبل را به یوازې ټیبل را دغه نیم څخه نیولې تر د اډیټ پورې دغه ځای ډیلیټ کی نور نه دی خاطر سره طرف ته ډیلیټ نه چپاته ډیلیټ ټیبل کالم دا بیا کالم ډیلیټ کی دغه آی کالم څخه ډیلیټ هم د سالری څخه تر دغه و دې پورې براته ډیلیټ شي ولې تر دې لوړ ستاسو جدول ول کم ځای دا جدول لاندې کم ځای دا به یو شی هم نه راته ډیلیټ شي ډیلیټ شیټ کې موږ تاسو کولای شو دا شیټ موږ نه غواړو ډیلیټ کوو کلیک کی او ډیلیټ کی هغه څه تاسو ته ډیلیټ سی ولا منځ ولا سي نو په انسرټ کې موږ تاسو اضافه کولای شو په هغه ډول په ډیلیټ کې بیرته په هغه ډول باندې موږ تاسو ډیلیټ کولای شو نو ویډیو پرم دې ځای باندې پای تر څو تر بیا ول ویډیو پر لاس پارم شي چاري